لبيك اللهم لبيك لبيك لا. د زمزم د اوبو څښلو افضله طریقه 314 پوښتنه. د زمزم د اوبو څښلو افضله طریقه کومه ده؟ ځواب: د زمزم د اوبو څښلو افضله طریقه دا ده: مخ به قبله شریفه ته کړي، د دنیا او آخرت د روا مقصدونو په نیت به یې وڅښي، سره د ویلو د دې خبرې چې یا الله جل جلاله و موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک را رسیدلی دی چې د زمزم اوبه په هر نیت وڅښل شي د انسان هغه مقصد او حاجت پوره کیږي. وروسته به خپل هغه حاجت ذکر کړي چې د هغه په نیت باندې دغه اوبه څښي. دا به ووایي چې یا الله پاکه ستا په فضل یې را پوره کړه. په راسته لاس په بسم الله ویلو سره او په 3 ساه باندې به ډېرې اوبه وڅښي. د هر ساه اخیستلو په وخت کې به کعبه شریفه ته ګوري، دعاوې به ډېرې کوي او په آخر کې به الحمدلله او دا دعا ووایي: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. او د زمزم اوبه به پر خپل سر، مخ او سینه باندې توی کړي. اللهم لبيك.